السلام علیکم ګران مینوال زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه تاسو په تمنیل باندې وکتلی وي د فاطمه ګل په باره کې دی. نو فاطمه ګل چې دی نو د بیا سپرلی شو دا چې کوم شو وروستني هفته باندې چې دی نو جمعه هفته اتوار 3 ورځې دا چې کوم شو نو په دې کې کار کړی و. نو د فاطمه ګل چې دی نو د دې شو په باره کې دا خبره کول ده چې دا چې دی نو ډېر زیات سوپر هټ شو او ډېر زیات خلک راغلي وو. د خلکو چې دی نو ماله ډېر زیات مینه محبت راکړه او زه ډېر زیات پاپولر شوی یم او دې نه مخکې داسې غټ شو ایونټ نه و شوی په پېښور ښار کې او سینما کې چې دی نو داسې بیا سپرلی شو دا ډېر غټ شو. دا چې دی نو د دې خبرې دي تاسو په سکرین باندې به مو کتلي وي. ما درته چې دی نو ورکوټي شانتې کلیپ درته ښکاره کړو شعرونه تر وخت له آخره پورې به تاسو به کتلي وي. نو دوستانو دا خبره چې دی نو د فاطمه ګل دی او د مراد دی. نو دی به دا خبرې به ولې به نه کوي ولې چې دی ته ښه ډېر زیات شوړه میلو شوې ده پیسه ورته میلو شوې ده دی به داسې خبرې به ځکه کوي. خو پاتې شوه خبره د شو هغه. نو شو چې دی نو تاسو صحیح کړه نه وله د ګډا چل ورځي نه وله نور څه چل ورځي بس هسې چې دی نو تشه خوځي را خوځي نور وله چې دی نو د ډانس چل ورځي نه. هغه خو تاسو د دې ویډیوز کتلي دي تاسو ته ښه پته ده چې دې له څومره ډانس چل ورځي صرف خوځي را خوځي او په خوځېدلو را خوځېدلو کې د دې ډېر غټ کمال دی. ښه پیسه راګټي په دې خوځېدلو را خوځېدلو کې. نو خلک راځي هغې خپل ځان لطف اندوز دپاره راځي چې موږ لږ شانتې لطف اندوز شو او دا خوشحالېږي چې دا خو زما مدح دي زما فینس دي فالورز دي دی راځي او زما ډانس ګوري او شو ګوري. نو دوستانو لږ شانتې چې دی نو دې دپاره هم دعا وکړي چې الله پاک ورته د نیکۍ هدایت وکړي. دې بدو کارونو نه دی الله پاک مزید دی چې دی نو بس هغه اړخ ته دی نه ګامزن کوي بس په نیکه لاره دی الله پام کړي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ماله څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. الله پامان.